د پکتیا ولایت د ځاځي ولسوالۍ د اریوب پریمیر لیګ کرکټ وم پړاو سیالۍ چې شاوخوا یوه نیمه میاشتې دوام وکړ د زرګونه کرکټ مینوالو، ملي سوداګرو او د اسلامي امارت د سیمه ییزو چارواکو په حضور کې د غونډۍ زلمي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د پایلوبي پچه غونډۍ زلمي لوبډلې وګټله او په ټاکل شویو 10 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. ولید میاخیل او عمران خان د چټکې توپوهنې په مټ د ستر هدف په جوړولو کې مهم رول ولوباوه. په ځواب کې الخیل سټار لوبډلې د 103 منډو هدف رانه کړ او د 2.3 اورونو په ترڅ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 4 منډې جوړې کړې چې په دې سره غونډۍ زلمي لوبډلې د 98 منډو په توپیر د سیالیو اتلولي خپله کړه. دا هر کال دا لوبې کېږي او د دوی لوبو هدف مو د ځوانانو یووالی او اتفاق او د اریوب د ښکلو منظرو او د اریوب د یووالي او د اتحاد د ټولو دنیا ته رسولو. ټول ولایتي مسؤلینو همیشه هڅه کړې ده چې ولسوالیو ته بار سفرونه وکړي. هغه ځوانان چې مثال داسې سیالیو کې ګډون کوي هغو دپاره یو هغه شي روحیه شي چې هغه موږ سپورټ کړو، هغو ته موږ خبرې وکړو، هغه لاره ورته وښیو چې دوی څنګه کولی شي د دې سټیج نه پرمختګ وکړي یا مخکې سیالیو دپاره لاره پیدا کړي. په همدې مراسمو کې ملي سوداګر حبیب الله ځاځي د سیمې د کرکټ د لا ودې لپاره د معیاري کرکټ اکاډمۍ د جوړولو او د 1 میلیون افغانیو په لګښت د لوبغالي د جوړېدو ژمنه وکړه. دوی سره موږ ژمنه وکړې چې د خپل قوم دپاره څنګه کولی شو چې دا رقم ځای یو ښایسته ځای ورته جوړ کړو، سهولتونه ورته جوړ کړو. نو دې لپاره به موږ یوه اکاډمي مسلکي اکاډمي جوړوو چې مصارف یې په خپله غاړه خورو او دلته چې میدان کوم ضرورت وي نو موږ به د 15 نه 10 لکه راکړو افغانۍ 1 میلیون افغانۍ پورې دوی ته مصرف دلته په دغه میدان کوو چې دوی موږ ته وښیي هغه ځای چې دې دپاره راتلونکي ځوانانو ته د یو ښه تشویق شي. ورته مهال لوبغاړو او د ځاځي اریوب اوسېدونکو د اسلامي امارت له چارواکو د خوندي چاپېریال برابرولو مننه وکړه او له مسؤلینو او سوداګرو یې وغوښتل چې د معیاري لوبغالي او مسلکي کرکټ اکاډمۍ په جوړولو سره د ځوانو لوبغاړو ملاتړ لا پیاوړی کړي. د ټورنمنټ له سر نه مو چې سټارټ اخیستی تر دغه ځایه موږ یوه لوبه ونه بایله. د الله تعالی ډېر شکرګزار یم. نو واقعا د ډېر خوندور میچ و. نو ځاځي صاحب څخه مننه کوو چې موږ ته په دغه ځای کې نه ده موږ ته ډاډ راکړ موږ لوبغاړو لپاره د راتلونکي کې د اکاډمۍ جوړولو د ګراونډ جوړولو. نو دا به د دې ځای د لوبغاړو لپاره ډېر یو ستر یو غټ خبر وي. الله دې وکړي چې عمل پرې باندې وکړي. موږ د ټولو تجارانو نه د ټولو خلکو نه غوښتنه ده چې دلته د مسلکي کرکټ دپاره اکاډمۍ جوړې کړي. په اریوب کې داسې استعدادونه شته دي چې هغه کولی شي نیغ په نیغه د ملي ټیم ته او سپاګیزي ته داسې نوره د ډومسټیک کرکټ ته لاره پیدا کړي. د دوی نه موږ غوښتنې چې په دغه ځای کې پانګونه وکړي، اکاډمۍ جوړې کړي او ځوانان لا تشویق کړي. د یادونې وړ ده د اریوب پریمیر لیګ وم پړاو سیالۍ د ټولو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. د اتلولۍ جام ترڅنګ ګټونکي غونډۍ زلمي لوبډلې ته یو اکوا موټر او دویم مقام ګټونکي الخیل سټار لوبډلې ته موټرسایکل ډالۍ شو. سربیره پر دې غوره لوبغاړو او نورو ګډونوالو ته هم بېلابېلې جایزې ورکړل شوې.